د دې علاقې او چابړي والا واسطه وي د فقیر آباد تاڼې ته چې دې علاقه کې د یو بلډینګ والا باندې دعوه وکړي چې دې بلډینګ والا زه وهلی ما یا رانه څه اخیستي دي یا ته دا خپلې منډې ګوره په تاڼه کې چې تاڼېدارې در کېدله چې څنګه شوی دی که نه زه به داسې وایم ضیاءالحق چې عدالت ستا خلاف کاروي موږ خو داسې په قهر اخته یو که نه چې هدیرې له لاړ شوم چې سپېره مړی چېرته شیخ میخ مړي نو آمن رسول دعا کوي ګرمي او چې غوړي او سربي خله واڼه سخوندري کله آیات کرسي باندې لوټې دمه اوس پیګمو ته کله سورت یاسین شروع کله پکې دا شیخان आवाज کی نه صفه کوي کوي الکه سپونه وشماري ګیره دې کله شخ غلې ودرېږه کور دې وران شکن کور دې د میردین جماعت شخ غلې ودرېږه نه کوي اته کوي الکه ته هوا ته پکې د کم ځای نه راغله دا نمبر یې جوړوي چې د خان په جنازه کې ما آواز وکړ والله که د غریب جنازه کې نه هوا تا آواز واوري تا خو به کړي د غریبو جنازه نه ته پکې نه داسې به پکې منډې را منډې سپونه سپې ما ویل که دا څه دې دم کړه دې سپېږمو ته چې ورچې وی دي دا په آیات کرسي مې لوټې دم مال واوره زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي چا چې په دنیا کې د خدای او د محمد رسول الله سره او د قران کریم سره یارانه نه وکړي دا خو لوټي دي چې قران ورته په قبر کې په سر کېږدي والله که خدای پرېږدي دا خبره جناب رسول الله تعالی وې چې حبیبه په خپل ذات مې دې قسم وي چا چې په دنیا کې ته نه منلې چې په قیامت کې ته شپارسو کې نو نه به پرېږدما پیغمبر کې شپارس اوس خو مونږ غټ مړي له غټ مولا راغواړو که نه غټ مانا چې څومره داسې دوه درې ګزه پلنې چې دا دوه درې ګزه پلنې ما وی چې غټ مولای جنازو کې غټ دوزخ لبځي دا واور دا خوار مولای چې جنازو کې قربانه دوام دړنه کوي کنه کوي دړنه او چې دا جوړ کړي سنگار کړي راولي کنه او دا سه خلق ته خیر اخین الله دعا دړنه نه انما الاعمال بالنیات چې ما وې د تمام اعمال مدار چې دغه په نیت باندې څنګه دي چې نیت هغه څه به خیر او شر تاسو په اعمال باندې مرتب کیږي نو زما عزیزانو خبر ډېری دي ګرمي دا ډېره خبر ډېری دي جمعیت العلماء اسلام نیت داده ایمان داده پروګرام داده چې ترغب په آرام په دې ملک نه کینو چې تر څو پورې د پاکستان قانون بدل کړو جمعیت العلماء اسلام جمعیت العلماء بیا د غولو په ټټای باندې راشي چې درته وخم 1.5 लाख روپۍ لګېږي الکه ستا دا خونه د سرو زرو ده چې دې له داسې خټټۍ جوړی چې لاندې نه هم شیشۍ چې دا تخموری دې ښکاري په دې ټټۍ کې به درنه کلمې پرې کوم تاسو پوه شوئ دا تپوس خو مو که کنه انکوائری شروع ہے څوک انکوائری کوي څوک انکوائری کوي چې کور ته ورشي دا هغه خېټه ومږي مولا له چا پټکی یوړو ویل زما در سره څه کیس دی دا پټکی په سر کې ډېر ښه دی بل ته چې پته ولګېد هغه غوا ورواسته چې کیس سټارټ شو ورته ویل استاد جي دا پټکی خو دې ډېر خوند کوي ویل بچیا خبر نه ویل نه ویله پټکی خو غوا وخوړ انکوائری والا چې ورشي غوا ورته ملاو شي پټکی وخوري انکوائری ستا په دې فورډ روډ باندې اے جی آفس دی اکاؤنٹنٹ جرنل کروڑونه روپے سالانه خرچ دی په دې دفتر په اخبار کې چرته ولیده چې اے جی آفس والا چرته د پاکستان غل راټینګ کړی دی ټیکدار یا ایکسین
یا سپرنټنډنټ انجینیر یا چیف انجینیر یا ایس ډی او چرته مولي د اخبار ها نو ما درته ویل خدای م خوار نه کړه لږ عقل پیدا اوس بیا وریته ناست کې الیکشن ته چې خدای کله به شروع کېږي چې بیا پکې ګرځي راګرځي انشاءالله نه به شروع کېږي او خدای به نه کوي دا ارمان به مو نه که کېږي سرکاري مسلم لیگ ورته په ساکونو کې ناست ځکه مسلم لیگ خو د اسلام ټیکهداران دي دا پاکستان په ابتدا کې مسلم لیگ سره اوس هم مسلم لیگ سره دی نو کته خوشحالي دا ټوله ډلې په تو پولې بس ورمرګري کوي کنه په خبره پوهیږئ دا جنا سے مسلم لیگ کو دا پلانی سے مسلم لیگ کو دا پگاڑا مسلم لیگ دے دا خیر الدین مسلم لیگ دے دا گلبدین مسلم لیگ دے دا کنه دي نو که خیر ټیک نه کنه مونږ سکا ما یو سړی پرون ویل چې وروره خبره وکړه زمونږ خو چټه جاری ده تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تا چې کور روان شي زما کور آباد شي تا کې مړی وشي جامو کپړه م راشي جوړه م راشي څلوېښت ورځې مې کور ته فاتحه م را روانوي چټني ورسره وي پیاز ورسره وي ځکه چې د مړي بیا خوله پیکوي هاجي زما غالنګ شي په څلوېښته مې جوړه هغه مړی لا خښ نه چې بل مړی وشي بل خښ نه چې بل شي بل خښ نه ته به ګټې زه به سټم کله به د سرساین شکل کې راکې کله به د قربانۍ د سرمنی په شکل کې راکې کله به د مړي په شکل کې راکې زمونږ خو چې هغه مردار مخې کې ولاړي پلانې وغیره او وغیره ندیم چې څه وغیره نه ورکړي والله که آواز درته او وغیره نو زما عزیزانو جمعیت العلماء اسلام د فقیرانو د ملنګانو ډله په خدای قسم که نه بینک بیلنس لرو نه پیسې لرو نه فنډ لرو وقتی طور چې څه پیښ شي چندې کوو یو بل نه خیرات غواړو او جلسې هم پې کوو جلوس هم پې کوو دغه زمونږ سرمایه ده نور څه نه لرو او الله دې لریم دسې وږي که ماړه شو والله العظیم که مونږ نه دا چغې ووالی که زه ما به داسې ګوګشتو اواز څه دي نو ولې بل څوک دی کوي نو دا ماړه خلق دا کیسې نشي نو جمعیت العلماء اسلام دوا ارزنی دي یو خدا چې دا جنډه تاسو وګورئ دا هغه جنډه ده چې د دې ایجاد او انتخاب جناب محمد رسول الله نور جنډه وګورئ یا د امریکای نقل ده یا د برطانیې نقل ده یا د روس نقل ده یا د هندوستان نقل ده دا خالصه د پیغمبر جنډه ده تبرک د پاره په کورونو لګول ٹھیک شو تبرک د پاره ولګول کلام دی اره بلای خدای شی پاس فزان لګوا کې دې شي نجات درکړي وعده ته صلاح علیه دوه مرز میں داو چې نیت داو کوي نیت چې یا الله زمونږ هر دور دود او هر منډه ترړه چې دا په دې ملک کې با خدای د دې جنډې لاندې د ملک د قانون بدلولو لپاره چې هغه ورځې خدای مونږ ته وښیي په پاکستان کې چې د پاکستان قانون قرآن او انصاف سستا انصاف صدر صاحب چې جړل نو سستا انصاف ته کې هم کړی نو هغه ورځې مې ولیده چې دا ریډو کې چې سبزیانې خرڅوي یا فروټ خرڅوي دا پولیس په مخه کړي هلکه ولې وایي سړکونه یې بند کړي نو ما ورته ویلې چې که دا ټول ملک د ښځو بند کړی هغې ته غږ هم نه کوئ او دا غریبان چې روټۍ ګټي دي سړک بند کړی بیا په کوواټ کې یو ټیپری غوندې وزیر و د هغه واده و نو هغې له شاهان روان نو کوواټ روډ ورته صفا کېدو چې هله دا ګاډي لرې کوي شاهان تېرېږي چې په دې ګاډو سترګې ونه لګي نو مال په غبرګ وړاندې شي د دې غریبانو او ګاډو والاو په ووټ تاسو وزیران شوي نن هغه ګاډي شاهان روټۍ ته ځي او غریبان دې روټۍ هم نه ګټي چې بېګاله نه هره شپه تېروي په دې چوکیادګار کې د هلکان دي غریبان دنداسې خرڅوي یاران جمع او ونیسي نو مرګ له یې ووایي لار دې وایي بند کړي ځکه چې چوکیادګار کې دا اړه تورې سمې نشي تېرېدلی دا ستا ملک دا د ملک قانون
که تاسو کې ایمان او غیرتی ریړې او هر څه لري کوي د دې متبادل دي ته د روټۍ بندوبست وکړي که نو عزیزانو دا یو دردېدلو چې ما ستاسو مخکې وي نه دروغ وایم او نه منافق یم که زما په زړه کې هم د اقتدار هوس وي چې زه د پاکستان وزیر شم نو زما په اومې پیړۍ د نالت یا د منبر شم زما په اومې پیړۍ د نالت دومره زه ډېر کم عقل غوندې سړی یم خو دومره عقل راکې شته چې د نن نه مې په سبا نظر لګي منبران مې شرمېدلي ولیده نو چې کوم شی پرتګیستلی وګورې ته به پرتګو باسې په ایمان وایې تاسو چې د یو لږ د سوري لاندې منبران شئ وزیران مې شرمېدلي ولیده والله چې زه وزیر وی او ریټایر شوی وی یا داسې علت راکړی وی په دا رستو طرف نو که زما دا 2 غنټې تقریر تاسو اورېدلی به مې نو زه داسې کمقل نه درد مې یو دی پړه کې او هغې دپاره راته واحده ډله جمعیت العلماء اسلام ښکاري چې دې ډله کې تولوګي دي نهر دي غریبان قیصر روم تپوس کو د ابو سفیان نه چې په مکه کې پیغمبر چې دی دا څنګه سړی دی ویل داسې دی داسې دی ویل ډله یې څوک دي ویل ډله یې ټول د خدای وګیتګي او نهر او غریبان قیصر روم وویل چې په خدای مې دې قسمي د پیغمبرای لوی دلیل دا دی چې ډله د غریبان غریبان یې ملګري که زه په مکه کې وی ده چې په کوم اوبو خپې وینځلې ما به هغه اوبه په سترګو کې اچولې نو د جمعیت د مقبولیت لوی علامه چې ده هغه دا ده چې ټول غریبان طالبان خواران مزدوران خدای مزدور که دا غریبان مونږ نه چېرته ولاړ شي چای ومه ورپسې تېري شنو تورو پسې لکه مونږ خو ځان له یو ملا له 2 وظیفې راغلې وې نو یو غریب راغی ملا صاحب وګیا ما ویل ویل وګیا ما ټوکرۍ کې وظیفې پرتې ویل وګیا ما چې ټیک ټیک کوتک ته لاس امام مخکې او چڼی ورپسې او هغه ملنګ مخکې منډې و جالم راغی ویل تیت تیت څه کې خوار چې وګیا ما یو 2 ټوکرې راځه نو مونږ ځان له وګي دا غریبان چای ومه ورپسې تېري نور ړې انشاءالله مونږ تاسو خیال راغی نو ما ته دا یقین دی چې زه او تاسو خدای سره دا وعده کوو چې یا الله زمونږ ټول دوړ دوک به دې دپاره چې د ملک قانون بدل شي ټولې منډې تړې به هم دې دپاره چې د انګریز د لعنتي قانون نه د عمل خلاص څومره هم چې وسي هغه به کوو نوره نتیجه به خدای ته سپارو تاسو دوا د سن 60 نه مدرسه کې مدرس ما بجلیګر کې امام وغیرہ پاغي گزاره کوله سن 60 نم تجارت شروع کړ 2-3 تجارت کو شپږ 8000 روپۍ میاش کور رمضان ته جوړ کړي توکړي برید ګرځو چې چا تم خوخي لشل کنځلي ورته کو پروا نه لرم جنازې له کلار شم چې سړی ارامي نیت نه تاړم ته پوه شئ چې زو رکشا خونه دی ورانه شبخي بیا سم په قبر आवाज شو ول ټول وای چې دار خسړی دی مال واوري تاسو دا قبر اوس بیا پرانی ځای کده په سلور بول نو زما په دا مخ په سلور بول دی په قبر په دې رسم قل ادا کی جا رہی ہے رسم قلون نه کی ایمان او عزم به پیدا کړي د قران د پاره به قربانای کې او قربانی دی وخت د قران لوی ادا ده چې د دې مل قانون بدل شي مل قانون بدل نو عزیزانو مونږ تباہی مونږ غرب په خدای قسم کنه په منبرانو راټینګ نه په اسمبلو راټینګ راټینګي کو په دې چې د مل قانون قران تاسو وګورئ د سعودي عرب قانون قران کم قسم انقلابات ورته جوړ شو الله پاک ټل کی غل نلاس غسل زناکار سنگسارای شرابی په درو د پاکستان شریف قدم چې وروګت شوه دی دوی اوس چرس وروړل شروع کړي هیروین وروړل شروع کړي پاکستانیانو هیروین تجارت کې عرب پتیان شي د ضیاء حکومت په خبر ګړون شي په خبر ګو کې نه چې لاس تپه او نظر دینه لګي دومره خو کا کنه چې پرون یو سړی د لوګي مړ کېدو نن دا په 85 लाख रुपए बंगला पे इस्लामाबाद के संग वागस्ता और दा पे 75 लाख यूनिवर्सिटी के संग वागस्ता
او دا 18 लाख रुपو په بینس کې څنګه ګرځي؟ دا تحقیق وکړه. دا نن په یو کور راشي چې درته وښیم 1.5 کروڑ روپۍ لګېدلي، 1.5 کروڑ روپۍ په یو کور. څو ورځو کې مولیان په مخه کړي. اوس دې قوم ته به هغه مولیان هم راځي الیکشن ته به ولاړي، دا قوم به ورسره ملګری ووټ به ورکوي. اوس تاسو وجل پکار دي که نه؟ د خدای بنده څه عقل درکې شته؟ پرون اعلی شریعت بل هم پیش کړی دی، مولیانو چغې جوړې. تاسو ته براله شریعت بل هم پیش کړی دی، شریعت بل ضیاءالله ته ټیلیګرامونه ورکړي. یو مې داسې ونیو مال چاله دې پیش کړی دی؟ ور پیش کړی دی که نه؟ چا ته دې پیش کړی؟ په غبرګوڼون شي چا ته دې شریعت بل پیش کړی؟ ته د سینټ ممبر یې. واورئ دا سینیټران اوس هم باقي پاتې شو. سینټ ورشئ په سینټ کې پرویزیان ناست دي، د سینټ ممبران پرویزیان دي. پرویز هغه سړی دی په پاکستان کې چې د ټولې دنیا د مسلمانانو په اتفاق سره کافر دی. پرویز د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته ډکوسلې وایي د یهودو. دا پیغمبر حدیث دا د یهودو ډکوسلې دي. هغه پرویز هم په سینټ کې ناست دی او شریعت بل کې هغه هم کار کوي. نو مونږ چې وایي چې شریعت بل سوچا سمجھا سکیم دی د ضیاء الحق، قوم مشغولۍ چې هله پسې وغولوئ. ماما پرېږده نری او غټ تکبیر. سوچا سمجھا سکیم دی د ضیاء الحق. نو د ضیاء الحق په تقریر کې مو واورېده چې د اسمبلي ما ځکه ماته کړه چې شریعت بل پکې دفن پروت و. واورېده؟ خدای خبر کپې پوهېږي. معلومیږي دا چې شریعت بل د ده سکیم و. ملا له یې ورکړو، ملا ولا هغه کردار ادا کولو په 50 लाख روپۍ او په 1 کروڑ روپۍ. مونږه هو وروره خبره بله ده. مال په دې ملک کې 2 نهرو، فوجیان او مولیان. فوجیان هم تر سپېږمو شو، په مولیانو هم شورو شوې ده. تاسو وایي په ایمان چې ماړه مې خچي شخوندې مات کړی، ته خو یې خوځوه اب ناري مونږ نه هم مړې میخې جوړې شوې. تاسو خیال ده؟ ما وی چې شریعت بل تا چاته پیش کړی؟ که سینټ کې دې پیش کړی نو سینټ ولې نه منظوروي؟ که قومي اسمبلی ته دې پیش کړی او قومي اسمبلی شریعت بل نه منظوروي نو تاسو په غېږ کې ناست ولې یئ چې راوځئ که نه؟ چې ټول ورته یو شو او چې کومه اسمبلی شری بل نه پاس کوي چې د کفر فتوا پې ولګوي. ټیک ده که نه؟ راځئ که نه؟ دا ورته ما اعلان وکړو چې راځئ مونږ هم در سره ملګري. نه وایي خدای به خیر کړي، اله ټیلیګرامونه ورکړي خدای به. نو مال تاسو پېښوري ډول کې غاړه کې اچولی او ضیاء الحق پنجابي ډول کې چې اخېټه ډېره لوی وي هغه ډول غاړه کې اچولی. تاسو نه خو هغه د اسلام تیزي چغې وایي. بیا واورئ 3 فتوې قرآن لګولي دي، 3 فتوې. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الكافرون. 3 فتوې قرآن لګولي. د چا چې په لاس کې وي د ملک قانون بدلول او نه بدلوي دا ظالمان دي، دا فاسقان دي، دا کافران دي. والکه مولا ته د بلې فتوی ضرورت شته؟ هادي کومه فتوا؟ پښتو ما لیدلی، تاسو پښتو غیرت ورشئ کوچي بازار کې وګورئ، پښتو غیرت ورشئ صدر کې د ارباب روډ باندې وګورئ، جنا سټریټ کې وګورئ، ورشئ د میا اقبال په مارکیټ کې وګورئ، وګوره دې دغه ملک هغه وزیر کړی
عام زمونږ وزیر ما ته چاوي دام وزیر شمالي او خزه وا چې واده شو د میړې پوزه نه و خزه ورتل د میړه پوزه دي نشته ویل چې په قسمت مې دا به پوزه دي خدای راخر کینو خو زه بسو د ملک هم وزیر تاسو به کته په انټرکان کې د وزیرانو فنکشنونه بکېده چې وزارت نه لري شوی دی یو فنکشن مو کته په انټرکان کې چې دا سرکاري پیسې ونه په انټرکان کې فنکشن نه کول او ستوره غږی په کورونو کې شنی چای چاله نه ورک هي شرمې د رب دې حیا قومي سیمله منبران او بامبران صوبایي سیمله بامبران تاسو پریدم والله کم پریدم او دا اوس چې کوم مدريږي بس سړی سړی ته وګورم چې سړی زوی نه والله کې پریدم نور ته خو مې واس کې نشته د خلې ډزې خو پکړ نو عزیزانو زمونږ ملک عجیب وغیرہ قومنا زه مطمئن نه دا قوم پرون تاسو کتو د کارپوریشن ممبرانو د پاره د قوم سال جوړ کړي اوس په ایمان وایي چې د ملک ته د کارپوریشن ضرورت شته ها نه یعنی کله د علاقې کونسلر نه نو د علاقې په تباش یا په خوا کونسلریزم نه دا خو صدر ایوب ټول ملک را مختصر کړو په 80,000 ممبرانو کې د ځان د بقا لپاره هغه سنت دوی ادا کوي لګیا اربونه کربونه روپے راشه بجلیګر مولا وګورئ ما ته ساری او سړی ته انټرنیشنل مولا مال انټرنیشنل مولا وګورئ په لاس مرلې کور کې یو چتی کې اوسېږي او د واګدا او د کارپوریشن غلو وګورئ په ډیفنس او یونیورسيټي کې د 75 लाख روپو په بنگلو کې راشي کنه راشي ما زنتلا کو زما تاکي کو کوي کنه راشي انټرنیشنل مولا لک سردا سټیټي سبب ذکر اور پتی ما حکم زم کولای شم ځان بلک چومبه کوم او صاحب بلاره بروانه گورنر صاحب وخت ما گورنر صاحب لکه روزه کور دی وران شاونه ورځيږي خدای دې حالات کا روزه بیره دې غر کړ یا جنرال صاحب وخت ما جرنیل سے بزرا غواړم کذب ورزم په سنه 88 کې ما په خلک رااله چې ته ودرېګه ته به مقابله منبر کې به مقابله مال ما خوب لیدلې وسه خوب لیدلې مال ما خوب لیدلې چې دا سلیکشن ختم شي زبا ناستم د شری شونډې نری غار لاندې شری شونډې نری غاړه شل میاشتې په لاندې خلک ناست کنه شری شونډې مبارک ما خوب لیدلې ده معلومه سلوخ کاله په خدو پسې ډرابي کړې دي سلوخ کاله اوس بجلیګر مولا لده هغه ورځ مرګ راشي مرګ چې په کوم ورځ به خزه تقریر کوي بجلیګر مولا به ورته ناز کې واوري مرګ دې ورته راشي په خبره پوهیږئ د زما عزیزانو علما کوشش کوي محنت کوي خواري کوي قوم بے حصہ دے قوم بے ضمیر دے وقتی طور خان او نواب تټینګ نشي او په جال کې ونخلي بیا وروسته طرفه کې وای زویم چې ووټ په یو نیت باور کې په یو نیت چې کدی مولانا په اسمبلی کې یو حق خبره د الله د پاره وکړه نو عمر لږه ثواب خدای ماته راکړي ٹھیک شو دنیا خو درنه کړه په سلیوس کاله کې کړ قدرې من ته دلته پیپر پرون یو ممبر دې زمونږ د درې ده نو داغه شونډې لګي راځوړم دي لا نو زیونی دې ما زه هم نه کلا خبره کوا چې با ته هم مته معنا چې 50 کال د ممبر شي کنه نو بجلیګر مولا سره چې کومې د کونه نوستنی دی هغه نه خلاصې دی نه شي شي دا کنه ته ممبر سي صوبایي ممبر بسې او قومي بسې وزیر نن د په دنیا کې خدای څوک دسونه شرمې لګرا صوبایي وزیران کې کړنی دي پار لاله چې کړه شنه ګنده ته لګېږي خلک